السلام علیکم، زیم صاحبزاده او تاسو کته صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل د فیسبوک نه د ویډیو ډاونلوډ کولو طریقه خو به تاسو ډیر خلکو خېلی خو زه چې درته کوم طریقه خیم هغه به بالکل ریل وي او هغه کې بس قسم څه مسله نه وي. ډیر کسان وي تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او دغه خپل فیسبوک آی ډي لاګین کړئ نو هغه سره اکثر د آی ډي د ډیسیبل کېدو ډیر زیاته خطر وي او اکثر داسې هم کېدای شي چې ستاسو آی ډي هغه کې هیک شي. دې ویډیو کې به تاسو ته زه ښایم چې زه د فیسبوک نه ویډیو څنګه په اسانه طریقه باندې ډاونلوډ کوم او څومره زر ډاونلوډ کوم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتي ریکویسټ که چېرته تاسو زموږ چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي. تو جی فرند موږ راغلو د موبایل سکرین ته. پلی سټور به اوپن کو، دلته به سرچ کو FAST فاسټ VID فاسټ ویډ به موږ کولاو کو. تاسو ته دا ښکاري فاسټ ویډ ویډیو ډاونلوډر چې دا تقریبا 100 میلیون پلس کسانو دا ډاونلوډ کړ دي او 2 میلیون ریویوز دي په دې باندې. دا چې کله موږ اوپن کا داسې انټرفیس په تاسو سره ګولاو شي. دې کې تاسو خپل فیسبوک آی ډي او پاسورډ چې ورکړئ بیا چې تاسو کوم ویډیو ډاونلوډ کوئ د هغې لاندې به تاسو ته ډاونلوډ اپشن راځي او دویم دې کې دی URL باندې چې موږ کله کلیک کا بیا به موږ لاړ شو فیسبوک ته. فیسبوک کې اوس تاسو ګورئ دا ویډیو ده، دا ویډیو زه ډاونلوډ کوم نو دې 3 ډاټ باندې به کلیک کړم. تاسو ته که 3 نمبر باندې ښکاري کاپي لینک، دا لینک مې کاپي کړه او دا دی بر تاسو سر کې ښکاري کنټینیو ټو اپس دې باندې به کلیک کوم او هغه لینک مې دې ځای کې پیسټ کړه. بیا به لاندې تاسو ته ښکاري ډاونلوډ باندې به کلیک کوم. بیا تاسو وایي چې تاسو د HD فارمیټ کې ډاونلوډ کوئ یا په SD کې ډاونلوډ کوئ یا یې ګورئ. نو زه یې په SD کې ډاونلوډ کوم. دا ګوره شروع شه، دا وګوره 1 منټ کې هغه ډاونلوډ شي. ډاونلوډ به تاسو بیا دی ګوټ کې ښکاري، اولنی د فیسبوک، دویم دی URL، دریم دی ډاونلوډ. دا وګوره دې کې دا ما ډېرې ویډیو